په نیدرلانډز کې په راتلونکې زمانه کې به څنګه وایو چې زه به ډوډۍ وخورم، مطلب زه به په راتلونکي کې ډوډۍ وخورم، یا ته به ډوډۍ وخورې، یا هغه به ډوډۍ وخوري، یا موږ به ډوډۍ وخورو، یا تاسو به ډوډۍ وخورئ، یا هغوی به ډوډۍ وخوري. نو راځو واورئ. Ik zal eten. Ik zal eten. زه به وخورم یا زه به ډوډۍ وخورم. Jij zal eten. Jij zal eten. ته به وخورې. Hij zal eten. Hij zal eten. هغه به وخوري. Zij zal eten. Zij zal eten. هغه به وخوري، مطلب هغه ښځه یا جنۍ به وخوري. Wij zullen eten. Wij zullen eten. موږ به وخورو. دلته زال په زولن باندې بدل شو د جمع لپاره. Wij zullen eten. موږ به وخورو. Jullie zullen eten. Jullie zullen eten. تاسو به وخورئ. Zij zullen eten. Zij zullen eten. هغوی به وخوري. دوستانو، د داسې نیدرلانډز او پښتو ویډیوګانو لپاره مهرباني وکوئ زموږ دا ویډیو در سره لایک او د نورو ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ ټیک ټاک چینل در سره فالو کړئ. مننه، والسلام.